د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي، ډېر په ناز باندې لویې شوي وي، د غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي. خو د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې بیا خو څه نه و، د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبی علیه الصلاة والسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره هېڅ نشته دی، زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجرة رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه و، کور کې هېڅ نه و، خپل هم د خوراک څه نه و. وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم، د نبی علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کاو، بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کاو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او. ما چې څه مزدوري به راکړئ؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي، یوه بوکه دې راوخیجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته وی چې ټیک ده منظور ده راته. وی شروع شوم هغه یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخیجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجورې مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه السلام له ځان راورسوم. نبی علیه السلام ته بیا کجوري کېښودې، نبی علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجوري وخوړې، وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجوري د کوم طرفه وي، دا دې د کوم ځای نه راوړي؟ ما ورته کیسه وکړې د الله پاکه پیغمبره دا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و، ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و، یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغه سره لګیا شوم، ما ورسره لږه مزدوري وکړو نو دا کجوري مې پرې واغستې، دا مې تاله راوړې. نبي علیه الصلاة والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې، ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجرة ډېرې دعاګانې راته یې وکړې. نو د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلېدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح رالې او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې رالې او د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله، اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دغې ورځ کې اتفاقي نبي علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشوره کړه، وی نبي علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو، دا خبره یې مشوره کړه. دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې په هفته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له مونځ کوو بیا به واپس راتلم، نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویل چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم نو ستا دا ډیوټي ده چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته به بیا بیانوي، او که ته بهر ته وتې وي نو زه به تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. صحابه کرامو مینه وه. وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې چې زه واپس راشم چې د نبي علیه السلام کوم ژوند دی کوم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي، او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بهر ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیان کړم. د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه. وی زه تللی وم چې واپس رالم، هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله، خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله. ما ورته چې بهر ته راووتم، ما ورته وی چې څه چل دی ولې؟ وی چې نبي علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی، طلاق یې ورکړی دی. چې دا خبره مې واورېده که نه، وی د خولې نه مې دا الفاظ ووته چې لاړې حفصې هلاکه شوې. حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه. ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې، ما ښه پوه کړې وې خو ته نه پوهېدلې، ځکه د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه، ښځې مې ما له جواب راکړو. عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه، ما له مې ښځې جواب راکړو. مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو. نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول، زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی. وایي چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو،
که دا زنانه خدای بلکې راځي خبرې کوي که نه نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي وي زمونږ ښځو هم د مدینې منورې د ښځو نه چل زده کړو وي بیا هغه هم په مونږ باندې جري شي مونږ ته به یې جوابونه راکول یوه ورځ ما کور څه خبره وکړه دې ښځې مې جواب راکړو چې وران غونته جواب یې راکړو ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو ستا دومره جرأت تا ما له جواب راکړو چې دا تا ما له څنګه راکړو تر نه پورې خو تا ما له جواب نه دی راکړی ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه الصلاة والسلام دی عمره دې ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاة والسلام دی هغه ته بیبیانې جواب ورکوي نو زه به تا ته نه در کومه هغه ته بیبیانې جواب ما ورته څه شي نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوي بیا هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په دې باندې موږ فخر کوو موږ پرې ډېرې خوشحاله یو او بابا کور خو دی ښځه خاوند وي نو خامخا خبرې پکې راشي جواب ورله کله کله ورکړو کور دی ژوند دی نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولې هم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه هم ښکلې ده او د نبي علیه الصلاة والسلام ورسره مینه هم ډېره ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړي د هغې په شان چلونه به نه کوي هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده هغې ته به نه ګوري خپلې لور ته مې نصیحت وکړو بیا لاړم په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوئ بیا هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې په هر کار کې دې بس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کار وي ام سلمه راله زړه مات هغې راله زړه مات کوي دا هغې ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رشته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبی علیه الصلاة والسلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوه نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت وکړي بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولي ځان کره مروره کښېنئ نو د هغې کور یې وران کړو قرآن یې نه کړو دا کور یې وران کړو خو دا دې ورته ویلی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده نو د هغې کور به بد شوی و که نه نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زموږ کره په لور باندې څه وران کړي کور نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې حفصه رضی الله عنہ فرمایل ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبي علیه السلام ټول بیبیانو ته طلاق ورکړی نبي علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي څومره غمجن دی وی زه ټینګ نه شوم وی ورلم هغې کوټنۍ ته خېجم د نبي علیه السلام بالاخانې ته خېجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم وی د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم و رباح ما ورته وی چې رباحه نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي هغه وی چې ټیک ده رباح دننه لاړو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې عمر د اجازت غواړي نبی علیہ السلام اسونه ویل رباح روته ما ته چې عمر ما تستانو واغس نبی علیہ السلام اسونه وی واپس راغلم جمعه بیا لاړم ما ورته وی چې رباحه لاړ چې نبی علیہ السلام ته وایي چې عمر وی تاسو سره ملاقات کول غواړم دې بیا لاړم دې نبی علیہ السلام ته زمانو واغس نبی علیہ السلام بیا سونه وی چې عمر ستانه مې وته واغس نبی علیہ السلام سر ټیټ نیول او کیسه راته ونه په جمعات کې داسې ګرځیدم خو ټینګ نشوم په دریم ځل رالم اواز په چغه مې وی چې رباحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مال اجازه غواړه او کو د نبی علیہ السلام دا مطلب چې د خپل لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته وایا چې اجازه تو کې قسم په الله تور می پلاس کړ د حفصه سره خپو تراتاو د خپل لور سر د نبی علیہ السلام د خپو تراتاوم کو اجازه کوي زره حفصه سفارش لمه راغلی نبی علیہ السلام چې د عمر د اواز اورید چې نور عمر خرابيږي نو چې عمر ته وای چې راځه عمر ته وای چې راځه عمر رضی الله تعالی عنہ شو چې څنګه کې ناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تابع بیانو ته طلاق ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې لا ما خو بیانو ته طلاق نه دی ورکړی وی دا خبره چې مې ووري د خلینو به اختیار د الله اکبر چغه وته د خوشاله ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی نبی علیہ السلام خو طلاق نه دی ورکړی طلاق نه دی ورکړی د صحابه کرام چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي دا خبر ولا ورکم نبی رسول الله چې خبر ولا ورک صحابه کرام ته فرمایي چې ما طلاق نه دی ورکړی ویراله صحابه کرام ته فرمایل چې بیغم شه نبی اسلام بیا نه دی طلاق بیا عالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطه کې ناست وی چې غیر چا پیره مې وکتل پیدا سی یو څو سرمنی چې دا غیر چا پیره زوړم دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تکیا ته ډډه والی ده کنه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پانی په کې دنده پرتی دي نه ډکه شوی ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو انډيري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پانو نه جوړ دی نو د هغه انډيري نخې د نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې جوړی شوی دي نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې د انډيري هغه نخې دي نو چې دا سګیر چا پیره مې وکتل او دا سه لګ دوايي پرته وسیټه دا سرمنی چې په خلک وچی هغه دوايي په مګي د باغت لپاره لګ دوايي غونته پرته و چې هغه ته مې وکتل زما د سترګو نه وخ روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبره خو الله ته ډېر خوښ نه وي چې عمر ولي ما چې دا يهود او دا نصارى خو د الله دشمنان نه دي چې بهشکه ولي نه دي ما ورته چې دا غي بادشاہ څنګه ژوند کوي د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولي نه کوي چې زموږ د ژوند بدل شي زما محبوب په انډيري باندې پروت دی د الله نه دعا وکړي چې دا غریبي او دا غربت ختم شي نبی رسول الله زما دا خبره څنګه ووري ده کنه د چټای نه ډایرک نیخ کې ناس داسي فورا کې ناس نیخ د مخ دا رنگ داسې بدلیدو ورو د مخ مبارک سور شو ما ته چې عمر ګور چې ته په خپل دین کې شک کو په دې دین اسلام کې شک کو ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چرته شک کوم استاد جسم مبارک دا نه خلانه نه برداشت کیږي چې باندې پروتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې عمره دغه يهود او دغه عیسایان په دنیا کې سنه کارونه خو کوي کنه دا غي بدل ولا الله په دنیا کې ورکړي آخرت کې خو څه شته دی او زمونږ د نیکو اعمال بدري الله اخرت ته خدای عمره ته ولې فکر کوي د اخرت باندې یقین نه لري زمونږ د دنیا سره هیڅ نشته دی الله بیا مې نبی رسول الله سلام نه اجازه وغوښته اذا الله پاک پیغمبره د خوش طبيعتي یو څو خبرې وکما چې د نبی رسول الله لک خوشاله شي او اجازه یو څو خبرې د خندا وکم د خوشاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې عمر وکړه چې د الله پاک پیغمبر عالم خپل لور تمیوي چې کوته د عائشه سره سیالي کوي کنه نو عائشه در نخپلیم ده عائشه در په عمر کې کمم ده او د عائشه سره د نبی اسلام مينم زیاته ده اسینه چې تاغي تګور او ځان خراب چرته نه کی دا خبره چې نبی اسلام مو ورته دې سلک مسکې شو بیا مې ورته چې الله پاک پیغمبر ام سلمہ ډیر ورټله ما ستا بیبي ام سلمہ غي ورټله ما ته چې ولي ما ورته چې د نبی عليه الصلاه والسلام تاسو جوابونه ورکوي نه غیر ته چې عمر فارش کې کار دی زمون کور کې کار ساتي دا خبره چې نبی عليه الصلاه والسلام ورته مسکې شو وای خندل نبی عليه الصلاه والسلام و خندل مسکې شو چې ما بیبيانو له طلاق نه دی ورکړي دغه بالاخانه کې نبی عليه الصلاه والسلام تر یوې میاشته پورې یو میاش بعد آیت د تخیر نازل شو د الله پاک پیغمبره قلوا بیبيانو ته وایا ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ولې بیبيان روغواړه وای ورته کو تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچې غواړئ
راشه چې هغه درکم او طلاق درله درکم زه دغه والی وځئ او کنه الله او د الله رسول اخلئ نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ. نبی علیہ السلام دغه آیت مبارکه عائشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو. نبی علیہ السلام عائشه ته وفرمایل وی عائشه مال به سمدستی جواب نه راکړي لومبه به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او ما سره ژوند کول غواړي. عائشه بیبي راته وفرمایل نبی علیہ السلام یریده پیزه هغه وړه و د عمر نبی سینه چې دا چرته اچانک فیصله وکړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر زب په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې د الله د پیغمبر سره پاتې شم کو پاتې نشم عزت دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته. نبی رسول الله سلام ډیر خوشاله شو او عائشه بیبي ته فرمایل د الله پاک پیغمبره ما خو درته چې د الله پیغمبر غواړم دنیا نه غواړم خو زما د خبره به نور بیبيانو ته نه کوي دا به نه کوي کې دې شی وته نه پکې وي چې مال طلاق راکړي یو خو به پکې کم شي کنه یو پکې کم شي کنه نو موږ له بل ټیم زیات راکې زموږ سره بیا لګ زیات ټیم زما د خپل خبره به نور ته نه کوي چې عائشه و چې د الله پیغمبر غواړم. نبی رسول الله مسکه شو عائشه الله ز انصافدار را لګلم الله ز نرمي کوون کې را لګلم سختی کوون کې نه را لګلم زب ټول بیبيانو ته چې عائشه دا فیصله دا تاسو خپل فیصله وکړي زب ورته وامه او بیا نبی رسول الله یوي بیبي له بیا عائشه خدا سي وي تاسو سوایي ټول بیبيانو موږ د الله او د الله رسول د الله او د الله رسول اخلو دنیا غرض مې څه کوټم نه وخت شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارک څه شو نبی اسلام اخلاق مبارک او د خپل کور والو سره د خپل بیبيانو سره په کور کې دنه نو په کور کې بدنه د ځان زمري نه رغی ښا ځان بس نه رغی زمري نه رغی چې واړه درنم تنګي خزي درنم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بارته وزي و شکر الحمدلله او چې کور تر نه وزي نو بیا راغی نو کوستا ژوند دسی وو چې کور زنانه و چې ته کور تر دنه شي چې بیا راغی نو په خپل ژوند باندې افسوس وکړ په خپل ژوند باندې